د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د روسیې له دولتي تلویزیون سره مرکه کې ویلي ښایي روسیه د افغانستان د نوي سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او په دې برخه کې د واشنګټن لاره تعقیب نه کړي. کابلوف زیاته کړې د ولسمشر پوتین افغانستان سره پر همکارۍ او د هیواد ته د غلو دانو نور محصولات پر مرستې ټینګار کړی ده. نوموړي همداراز ویلي چې ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال روسیې ته سفر وکړي او له دې هیواد سره د محصولاتو د پیرلو په اړه هوکړه وکړي. بلخوا د تجارت وزیر نورالدین عزیزي هم روسیې ته سفر کوي او روسیه غواړي چې د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي. چارواکي وایي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د ځینو مهمو سوداګریزو تړونونو د لاسلیک کولو په موخه مسکو ته سفر کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ویلي چې وړاندې د روسیې یو پلاوی کابل ته راغلی و چې پر ځینو مهمو تجارتي مسایلو ورسره خبرې شوې دي. د زیاته کړې چې دا ځل د خبرو توافقاتو د نهایي کولو لپاره د سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته ځي. هغه نه دی ویلي چې یاد پلاوی به کله مسکو ته سفر وکړي، خو وایي چې د خوراکي او سونتوکو پیرل به د دې سفر مهمه برخه وي. په ورته مهال د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې د تیلو، غنمو او نورو غیر پوځي توکو لیست ورسره شریک شوی ده چې غواړي له روسیې وپیري. د ویلي چې ولسمشر پوتین له هغه طرحه تایید کړې چې پر بنسټ یې د اړتیا په صورت کې افغانستان ته غله ځانګړې کړي. پر دې سربیره روسیې له افغانستان په واردېدونکو توکو مالیې هم کمې کړې دي او یا یې هم په بشپړ ډول بخښلې دي.